بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا روز سوال کړی دی چې د یو څاروي ښکر لږ ماتي، په ده قرباني کېږي که نه؟ او چې کله څاروی ویلی شي نو پوه شي چې هغه څاروی چې په هغه قرباني کېږي. بار بار تفصیل ته ضرورت نشته. نو چې داسې ویلی شي چې د قربانۍ د څاروي ښکر مات دی، نو په ده باندې قرباني کېږي او که نه؟ جواب دا یاد کړئ، دا به تم زه داسې جواب ذکر کړم چې ټولې مسلې پکې راشي. او که دا دې یاد کړو که نه، هر قسمه عیب چې په څاروي کې راتلو تا ته به جواب معلوم وي. او که دا دې یاد کړو او که لږ ورته اوده وي لږ ویښ وي، نو کېدای شي نوي مسلې پکې راوباسي. دی بیا د ټولو نه خطرناک یو هغه چې پوره مسله واوري صحیح، دا ډېر کامیاب. یو هغه چې د سر یې وانه اوري، لا له ولا علیه، ده د په خپله پیدا وکړه او د بل ته نقصان رسولی شي او ځان له نقصان ورکړو. خو دا چې څه واوري او څه وانه اوري، دی جاښه جوړی. ځکه چې هلته خو هغه یو ټکی اورېدلی، باقي تفصیلي پسې نه دی اورېدلی. په چې بهر ته وځي یو نوي مسله سټارټه کړي. نن خو خبر نه شوې که نه، وویلی شو درس کې چې د چرګې په هګۍ باندې هم قرباني کېږي. که دا اوس داسې کېدای شي زه به هغه خبره اورېدلې چې یو قول د بعضو علماو دا دی، خو دا قصې نه ده اورېدلې چې بیا پسې ما څه ویلي دي. بس اوس خوشحاله دی چې په هګۍ باندې هم څه کېږي، قرباني کېږي. دا نوې مسله راووته. نو ځکه مسلې ته غوږ په توجه سره ایږدئ. که موږ دا ووایو چې په دې باندې کېږي که نه کېږي، او زه داسې جواب ورکولی شم په اسانه چې او چې ښکر یې ماتي په هغه باندې قرباني کېږي، خو تاسو بیا په مسله پوره ونه رسېدئ. که په مسله پوره رسي نو یاد ساته 4 عیبونه دي په څاروي کې، چې 4 عیبونو کې یو عیب و، په ده قرباني نه کېږي. دا حدیث کې راغلي ده 4 عیبونه. امام ابو داود دا حدیث راوړی، د هغه الفاظ داسې دي: 4 لا تجزئ فی الاضاحی، 4 قسمه څاروي په قربانۍ کې نه قبلیږي. یو العوراء البین عورها، هغه ړنده، هغه څاروی چې سترګو کې نقصان دی او ښکاره دی. سترګې کې نقصان دی، ښکاره دی. ښکاره ټکی به ورسره وایو، د رسول وسلم ویلي. ولې؟ ځکه چې بعض نقصانات ښکاري نه، نو چې ښکاري نه په دې الله تعالی نه رانیسي. خو چې ته مخامخ دې سترګې ته ګورې او سترګې یو ټکه شنه شوې ده، یا سپینه ده، یا شتینه، یا ړنده ده، دې باندې قرباني نه کېږي. حکمت په دې کې څه ښکلي نه ښکاري، کېدای شي نیمګړې ده، کېدای شي قیمتي نه دی، کېدای شي. بارک الله فیک. اصل مسله دا چې د خوراک صحیح نشي کولی، دی د هغه څاروي په شان خوراک نشي کولی د کوم څاروي چې سترګې دواړه برابر دي. ځکه چې یو طرف خو ده ته نه ښکاري. دویم رسول وسلم ذکر کړی دی: والمریضه البین مرضها، بیمار څاروی چې بیماري ښکاره ده، مرض یې ښکاره دی، پټ مرض دی، موږ پرې نه پوهېږو او تا پرې قرباني وکړه. قرباني صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح. ښکاره مرض چې ته څاروي ته وګورې پته لګي، په ده نه کېږي. دریم والعرجاء البین، هغه البین عرجها یا ضلعها، هغه ګوډ څاروی چې ګوډوالی ښکاره دی، ښکاره دی. او دا یاد کوي چې دا کوم عیبونه رسول وسلم ذکر کړي دي که نه، چې د دې نه زیاتې به خو نه کېږي. لکه اوس ګوډ یې ذکر کړی، حدیث کې ګوډ دی که نه، او چې خپې یې نه وي. داسې نه چې یو سړی وي چې حدیث کې خو دا نه دي راغلي چې خپې یې نه وي. حدیث کې څه راغلي؟ چې ګوډ باندې نه کېږي، نو چې خپې بلکل نه وي،
او بالکل نه کیږي. دلته هم دا دي چې ګډوالی صحیح ښکاري. څلورم والکثیره التي لا تنقي، دې ته عجفام ویلی کېږي. هغه کمزورې څاروی چې د هډوکو دا مغز هم ختم شوی دی. لیدلی مې دا بعض راسملولي مې قرباني پرې کېږي، هغه پختۍ داسې ښکاري چې یوه یوه ته دې شمارلی شي، څه پکې نه وي. نو په دلته څه کوي؟ د دې فایده څه شو؟ الله دپاره چې یو کار کوي چې هغه بیا د دې څلورو عیبونه نه پاکي. او دا څلور عیبونه بنیادي دي. ها د رور سوال د څه په باره کې کړی؟ ښکر په باره کې کړی. یو حدیث کې داسې راغلی دي چې غوږ کې عیبي یا ښکر کې نو په ده قرباني نه کېږي، خو هغه حدیث کې د علماو اختلاف دی. بعض علما هغه حدیث ضعیف کوي، سند یې کمزوری دی. خو دومره دی چې یو حدیث کې داسې راغلی دی، امام ابو داود راوړی دی، علي رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی ان نستشرف العین والاذن، چې موږ به احتیاط کوو په غوږ کې او په سترګه کې، سترګه د څاروي او غوږ کې. دلته ګوره که څوک دا وایي چې غوږ یې ذکر کړی دی، نو دی داسې نه دی ویلي چې یعنې دې کې د بالکل عیب دی، احتیاط وکړه. نو خلاصه د مسلې دا شو. ګوره د کوم څاروي چې ښکر ماتي، غوره دا ده چې ته په هغه څاروي باندې وکړې چې ښکر یې روغ. موږ غوره ټکی وایو. لکۍ یې نیمګړې ده، غوره دا ده چې په هغه یو باندې وکړې چې لکۍ یې روغه ده. غوږ کې سوری دی یا پرې شوی دی، غوره دا ده چې ته په هغه یو باندې وکړې چې غوږ یې برابر وي. چې څومره څاروی کاملي دومره قرباني غوره ده. خو دغه څلور عیبونو کې ګزاره نه کېږي کوم چې ما په اوله کې ذکر کړو. څلور کوم یې دي؟ چاته یاد دي؟ د سترګې عیب، ګوډ، بیمار، کمزور، څلور شو. هغه څه کې راغلي څلور ونه ذکر شو، کمزورتیا، بیماري، ګوډوالی او د سترګو عیب. او چې دا ښکاري. د دې نه علاوه چې هر قسمه عیب دی هغې سره قرباني کېږي، خو غوره دا ده چې ته دې څاروی ګورې چې عیب پکې نه. او زه به ته یو بل دلیل ذکر کړم. ګوره عربۍ کې هغه څاروي ته چې دا ښکر یې نه الجمه ورته ویلی کېږي، په دې باندې قرباني کېږي. چې د کوم څاروي ښکر نه وي په هغه باندې قرباني کېږي. نو چې مات یي دا ښکر، شتي خو مات دی، په ده به نه کېږي؟ په ده بالکل کېږي. ګوره چې بالکل نشتي په هغه کېږي. نو چې ښکر یې شتي خو لږ نقصاني دی، مات دی، په ده باندې خو به قرباني کېږي. پوه شوئ که نه؟